السلام علیکم ایوریون جی سټوډنټس په لیکچر کې موږ په ملټیپل انهریټنس باندې په ډیټیل سره یو بل پروګرام لیکو. ګوره پریویس لیکچر کې ملټیپل انهریټنس په ډیټیل سره موږ ډیسکس کړو او پای کې چې کوم پروګرام موږ لیکلو نو هغه سمپل موږ د دوه کلاسز نه یو نیو کلاس چې کوم دغه ډیرایو کړو. په لیکچر کې موږ هغه کلاسز چې کوم ما پور کړل د 2 په ځای مې پور کړل. ګوره ما تاسو ته ویل چې یاره ملټیپل انهریټنس تاسو پریویس لیکچر کتلی تاسو په ډیټیل سره پته چې واټ از ملټیپل انهریټنس and how we can do practical programming using the concept of multiple inheritance. صحیح ده. ګوره په پریویس لیکچر کې موږ دا کلاس A او کلاس B څه کړو، د دې نه موږ زموږ سره نیو کلاس او هغې ته هم دا دواړه کلاس څه کړل، دا موږ انهریټ کړی. دا C زموږ سره ډیرایوډ کلاس او دا کلاس A او کلاس B موږ د کلاس C ته انهریټ کړو. مطلب دا کلاس C زموږ سره ډیرایوډ کلاس او دا کلاس A او کلاس B زموږ سره پیرنټ یا بیس کلاسز. صحیح ده. نو په ملټیپل انهریټنس کې موږ خبره وکړه چې یاره ملټیپل انهریټنس زموږ سره د کنسپټ و چې کله موږ دوه یا دوه نه زیات کلاسز چې کوم دی د هغې نه موږ سمپل د هغې چې کوم ممبرز دی هغه موږ سمپل څه وکړو، یو نیو کلاس انهریټ کړو. مطلب کوم نیو کلاس چې ته چې موږ انهریټ کوو زموږ سره یو کلاس وي، خو دا دوه یا دوه نه زیات کلاسز موږ چې کوم دی دا راوالو او د دغه سمپل یو کلاس ته انهریټ کړو. نو دې زموږ سره ګوره انهریټنس وایي چې کله موږ یو کلاس چې کوم دی هغه بل کلاس ته څه کړو، هغه انهریټ کړو. نو دې کنسپټ زموږ سره انهریټنس وایي. او چې کله موږ د دوه یا دوه نه زیات کلاسز چې کوم دی هغه یو نیو کلاس ته انهریټ کړو، ته زموږ سره ملټیپل انهریټنس. مطلب ملټیپل کلاسز موږ یو نیو کلاس څه کړو، هغې ته انهریټ کړو. نو سمبل په پریویس لیکچر کې موږ دوه کلاسز ډسکس کړي، اوس ما هغه چې کوم دی هغه نمبر ډبل کړل، لکه اوس زموږ سره 4 کلاسز شو. اوکې دا اذان کېږي، سو د اذان نه بعد به ډسکس کړو. صحیح ده. اوکې جی، نو په ننني لیکچر کې به سمپل موږ دغه کلاس A، کلاس B، کلاس X او Z په دې نیم سره موږ کلاسز الو او دا به سمپل موږ یو نیو کلاس ته د هر څه کوو دا ورته موږ انهریټ کوو. نو دا C کلاس زموږ سره کلاس A، کلاس B، کلاس Z او کلاس X دا انهریټ کوي او دا زموږ سره ډیرایو کلاس او دا کوم 4 کلاسز چې کوم دي. ګوره سمپل زما مقصد دا دی چې یاره تاسو ته ما دوه کلاسز الریډي هغه انهریټ کړي په پریویس لیکچر کې، هغه تاسو ته پته ده. اوس د سمپل دا 4 کلاسز مې ځکه واخیستل چې دا ملټیپل انهریټنس یو امپارټنټ ټاپک دی. دیټس وای چې ستاسو دا کوم د دې ریګارډینګ کوم مایند سیټ دی یا مطلب ستاسو د ریګارډینګ کوم تیری په موضوع کې جوړه شوې چې هغه نور هم پخه شي. صحیح ده. نو سمپل موږ 4 کلاسز والو او هغه سمپل چې کوم دی C، دا C کلاس به موږ سره دغه ټول کلاسز بیا څه کړي، دا به انهریټ کړي او دا C کلاسز بیا زموږ سره دا ټول کلاسز د څلورو نه کلاسز چې کوم ممبرز دي هغه به د C کلاسز نه موږ اکسس کوو، کوم چې موږ سره C کلاس موږ ډرایو کلاس. صحیح ده. سو لیټس do its practical programming. So دا زموږ سره بیسک سټرکچر دی of the C++ programming. صحیح ده. of the C++ program basic structure. صحیح ده. لیټ سپوز ما سره زه د کلاس A، صحیح ده، کلاس A د کلاس A په باډي کې بچی د لوی شدی کلاس A په باډي کې لیټ سپوز ما سره چې کوم دی زه علم پرایویټ کې what I'm doing پرایویټ. صحیح ده. پرایویټ کې زه سلام پرایویټ کې دا سی به زه کوم چې دا زموږ سره سپیس ده. ښه پرایویټ کې به زما سره بچی دی شي بچی دی لوی شه یو به زما سره شي ساری کریکټر به شي نیم. صحیح ده. نیم به زموږ سره لیټ سپوز د 20 کریکټر شي. د هغې نه بعد به زموږ سره شي ایډرس. صحیح ده. ایډرس به زموږ سره بل ډیټا ممبر شي او ایډرس به زموږ سره سپوز د 40 کریکټر شي. صحیح ده. دوه زما سره ما واغستل ډیټا ممبرز او د ډیټا ممبرز ته موږ سره ډیټا سره نیم او ایډرس چې کوم دی هغه د یوزر نه اخلو، هغه به ته اساین کوو. پبلیکلی به داسې کار وکړم ما بچی د لوی شه public. صحیح ده. پبلیکلی به لیټ سپوز یو فنکشن والم واید انفوټ A، مطلب A کلاس چې کوم ممبرز دی هغې ته کوم انفوټ دی. صحیح ده. هغه موږ سمپل هغې ته انفوټ لپاره دا فنکشن A ما انټروډیوس کړو انفوټ A. صحیح ده. یو ممبر فنکشن دی. په دې کې به سمپل اول یو میسج چې آوټ کړم چې یاره انټر د نیم اف د امپلای. صحیح. لیټ سپوز موږ د امپلای لپاره پروګرام لیکو چې هغې د امپلای نیم دی، د امپلای ایډرس دی، د امپلای ایج دی، د امپلای سیلري ده، د امپلای آی ډي ده. صحیح. د امپلای پوزیشن دی په یو ارګنایزیشن کې. صحیح چې مطلب امپلای څه ورکر دی، دا زموږ سره یو چې کوم دی سپروایزر دی، یو منیجر دی ان سو آن. صحیح ده. نو هغه کې موږ بیا دې کې کوو. نو انفوټ A کې به موږ سمپل دغه چې کلاس A کوم زموږ سره ډیټا ممبر دی هغې ته به انفوټ د یوزر نه اخلو. صحیح ده. موږ به سمپل یوزر ته میسج شو کړو چې یاره پلیز PLEASE please enter the name of the students of the employee. صحیح ده. employee mean AMP mean simple بزوری کوم employee. صحیح ده. اوکې دا زموږ سره شو د employee name او simple ته موږ CN کو دا چاته دا موږ کو name ته NAME name ته.
سمپل به دا لاین زه داسې کوم کنټرول سلیکټ به کوم بیا کنټرول سی به دباو کوم کیبورډ نه صحیح ده او سمپل به دا دلته کنټرول وی کوم او دغه لاین به موږ دلته پیسټ کړو بیا به د نیم په ځای سمپل دا موږ څه کوو بچې د ویشه دا موږ کوو ای ډبل ډي آر ای اس ایډرس وکړو صحیح ده اوکې لیټ می زوم آوټ ایډرس وکړو سمپل به دا موږ چا د ایډرس په ځای زیره داسې کومه کنټرول سی اینډ هیر کنټرول وی د دې وګوره دا به سلیکټ کړو او دې پاسه دا به څه کوم کنټرول وی کوم دا زموږ سره د انپوټ کار وشو سمپل دا انپوټ فنکشن زه څه کوم دا زه داسې کنټرول سی اینډ هیر دا پیسټ کوم بیرته صحیح ده کنټرول وی اوس د دې انپوټ فنکشن په ځای به سمپل ولیکم شو ای مطلب ګور د خپل د سینیم د خپل چار شو مطلب دا چې یاره کوم سکرین باندې آوټپوټ د تاغه شو کا د ا کلاس زموږ وایي چې یاره موږ به بیرته شو کو چې د نیم of the employee is the employee چې کوم نیم دی نو سمپل هغه به موږ سره دا نیم شي صحیح ده هغه زموږ سره دا شي نیم شي سمپل بدلته زه داسې وکړم چې نیم به موږ پیسټ کړو او دلته به داسې کار وکړو چې دا ټایمر به اپ کړو چې دا आवाज نه کوي لایک دیټ صحیح ده ښه سمپل به موږ ورسره end of line هم دلته فوټ کړو okay زبردست and just do it okay and a simple let's copy here and دا لاین به هم موږ داسې کړو دا به ختم کړو صحیح ده بیا بلته موږ ولیکو چې یاره چې تاسو د انټر ساري یار دلته د انټر به موږ درې کو چې د نیم اف د امپلای اینډ د ایډرس اف د امپلای سه سمپل بدلته موږ دا چې کوم د ایډرس ته واچو سمپل به اینډ اف لاین لګو وګوره سمپل د کلاس ا کار دا شو چې یاره په دې به موږ پرن ټایم کې د یوزر نه د امپلای ایډرس او نیم واخلو او سمپل به دا شو کم شو ا ممبر فنکشن دی په تر به دغه ریزلټ دا کم نیم او کم ایډرس چې د امپلای دا موږ په سکرین شو کوو دا زموږ سره د کلاس ا کار اوس داسې کار کوم چې د وی شا چې دلته یو علامه کلاس بی صحیح ده کلاس بی علامه او په دې کلاس بی کې بچې د وی شا علامه پرایویټ صحیح ده پرایویټ پکې زه علامه پرایویټ پکې لیټ سپوز علامه بچې د وی شا اوکې لیټ می چیک اوکې ها پرایویټ پکې علامه یاره د امپلای سیلری صحیح ده نو اینډ سیلری اوکې او دا سیلری او د امپلای کوم آی ډی ده صحیح ده بل به سره شي آی ډی امپلای آی ډی شو سمپل د دې لپاره هم مونږه لیټ سپوز که زه داسې وکړم چې لیټ سپوز هیر جسټ کاپی دس کنټرول سی او دا دلته کوم کنټرول وی او دا چې کوم انپوټ اپ بی مطلب بی کلاس ته مونږه انپوټ چې کوم ممبر فنکشن دی بی کلاس ته انپوټ مول چې پلیز انټر د salary of the employee صحیح ده please enter the salary of the employee and please enter the ID of the employee صحیح simple بتا دی په زموږ کو ID okay and here we will تمنګ کو simple دا salary غوړې دا داسې کاپی کومه control C and here just like that control V and here the ID هم زه کومه دا د control C او just control V دا زموږ سره د input شو بیا simple دا function ما دي نه څه کو control C کو and here sorry okay دلته کې زموږ سره یو mistake bracket 1 okay next I'm just selecting this member function and here control V okay بیرته پیسټ کو بیا به مونږه دغه سکو دا مونږه کو شو ابي مطلب دغه چې کوم څه زموږ سره مونږ شو کو په سکرین باندې هم ولی کو چې یاره انټر دا کسي به مونږ سمپل دلته ولی کو چې یاره د نیم اف د امپلای او سمپل دا به هم ختم کو د آی ډي د امپلای چې کوم دا مونږه سمپل په سکرین باندې شو کو سمپل کنټرول سی یا کنټرول ایکس وټ ورته څه کول غواړي دلته به سمپل مونږه دغه کو او دلته به سمپل اینډ اف لاین سره پټ کو اوکې شو بیا زموږ سره دا لاین مونږه داسې ختم کو او سمپل دا زموږ سره هم مونږه کنټرول سی اینډ هیر جست پیسټ اینډ اینډ اف لاین as well okay ها okay control V and now just remove this line as well ها اوس زموږ سره ګوره کلاس بی هم کمپلیټ شو چې هغه کاردار چې هغه کې به زموږ سره په امپلای زموږ سره چې امپلای بیسیکلی دغه سیلری او دغه چې کوم آیډیا دغه ډیټیل به زموږ سره پراته لیټ سپوز بچې د لوي شاز علامه یو کلاس ایکس یا کوم تاسو ته ما نیم څنګه حالت لیکلو په هغه طریقه سره تاسو ته هغه نمونه هم ماسه موغستل صحیح ده لیټ سپوز په کلاس ایکس کې زموږ سره دریم نمبر کلاس دی په دې کې ځکه کار کوم چې راز پرایویټ اخلم پرایویټ صحیح ده پرایویټ کالي کې یا پرایویټ نه تاسو پروټیکټډ دی پروټیکټډ هم شي پروټیکټډ صحیح ده مال څه پروټیکټډ واغستو لیټ سپوز ما سره د امپلای شو ایج صحیح ده ایج اوکې او زبا د دې دغه فترو باندې امپلای ایج چې کوم دی هغه څه کو هغه مونږ وراچو لیټ سپوز ما سره پبلک کې داسې کارو شو بچې د لوي شا چې زه ولیکم ساري بس دا انپوټ دا فنکشن چې کوم دی دا به سمپل داسې د دې نه کنټرول سی کما
and here I will paste like that. خدا به موږ سره شي د C class چې کوم او sorry د X class صحیح ده د X class هغه input والا قصه شي صحیح ده هلته موږ کوي please enter the age of the employee صحیح ده sorry age of the employee and here as well age okay and just remove this line. There's two statements. Okay, basically we call them statements and here instead of that line mistake. Okay. How is موږ دا کار کوو چې لوي چې دا simple دا ز بیرته control C and here control V and I am doing just to now to show the age of the employee on the screen, so I am doing like that show. So موږ به ولیکو چې یاره the age of the employee is and here I am just doing age and end of line صحیح ده end of line mean new ये line अब end हो गया है ओके सो अब मंगा यो न्यू क्लास आलू कम तो मंगा वायु क्लास जी सही था बस मंगा क्लास जी आलू क्लास जी के मंगा दास कारो को बच्चे दिलवीशा चीप प्रोटेक्टेड किया का प्राइवेट आले था सही समझता नष्टा प्रोटेक्टेड है सपोज आलमा द एम्प्लॉय स्टेट सही था मतलब या एम्प्लॉय पोजीशन में सिंपल जैसे आलमा कैरेक्टर सही था EMP employee position सही था position employee position دا ما سو کو sorry यार character the employee کوم position دا به simple موږ څه کوو enter کو let's suppose for 20 characters زموږ سره دا یو variable شو okay and here I am just doing چې موږ اوس publicly یو هغه بوالو صحیح ده like this just I am here control C again and here control V اوکې اوس موږ دا کو input of z مطلب د z کلاس کوم input دی صحیح دا هغه مو سمپل دلته موږ کو او بیا موږ کو چیرې please enter the employee position please enter the position of the employee موږ دا څه ولیکو please enter the position of the employee in an organization employee in the organization okay please enter position please enter the position کدا ورسولي کوي نو هم بد نه ده please enter the position بلته موږ صحیح ده simple هغه رونق دی message please enter the position of the employee in the organization and here it is just like control C and I am here doing this control V and now I am again copying this member function and press here okay now show I am just doing show up z صحیح ده show up z and okay show up z کوم ګولې کو چیرې the position of the employee is employee کوم position دی هغه simple موږ کو هغه موږ کو show او simple به موږ ته داسې کړه دلته هم کوي نو څه مسله نه کوي simple the employee okay حالت کبي موږ shout کو let's suppose دا چې موږ وکړو چې یاره shout کو هغه تاسو کولای شئ چې موږ shout کو څه shout کو the employee position صحیح ده the employee position موږ shout کو like that او end of line کو تاسو کول غواړئ نو هم شي نو هغه هم موږ شو نو کړه دا موږ کار وکړو چې یاره موږ 4 classes واغستل اوس به چې د لوي شو ظالمه class 5 صحیح ده ظالمه class 5 یا کلاس سی چې ورته موږ کوم ویلو کنه په کوم ډایګرام کې موږ ډیسکس کوو نو دې کلاس سی ته زه تاسو کار کوم چې د ویشه چې دلته ماره ایکس سپیسیفایر ولګول دلته زم داسې کار کوم چې د سلورونه کلاسز زه کوم دا د سی کلاس ته وراځم نو ګور څومره زموږ سره لکه مطلب کوس موږ لا یو پروګرام لیکل صحیح ده پای کې ملټیپل انهریټنس والا کنسپټ یاره اوس ماته لکه مطلب اوس دلته یو کلاس سی ظالم کنه اوس د سلورونه کلاسز به د سی ته وراځم نو په یو سټیټمنټ کې به دغه سی کلاس د سلورونه کلاسز چې کوم ممبرز دا اکسس کولای شي که چېرته تاسو سره د انهریټنس دا کنسپټ نه وي نو ګورو موږ د هر ځکه بیا پر د لکه مطلب دلته ما د امپلای نیم او ایج هغه پکارو صحیح نو بیا دا سټیټمنټس لیکل که دغه اډرس ما د پکارو که دغه ایج آی ډی ما پکاو دغه لپاره بیا ما بیا هم هغه سټیټمنټ لیکل زموږ سره زموږ پروګرام سایز ډېر زیات لینتي کې زموږ سره ډېر ټایم ویسټینګ پدې کې راته صحیح ده زموږ پروګرام ایگزیکیوشن چې کوم دی هغه څه هغه سلو کېدو او نور په ډېر مسلې راتلې سو زه کوم سمپل زه پبلیکلی څه کوم دا پبلیکلی ما سو کو دا کلاس ا می کوم دی دا می انهریټ کو چاته دا انهریټ کو کلاس سی ته صحیح ده د کلاس سی دا کلاس ا انهریټ کو سمپل زه داس کوم چې دا داسې کاپی کوم کنټرول سی and here control v صحیح ده and here just putting semicolon بل زموږ سره کلاس بی وته هم موږ څه کوو هغه انهریټ کو
بل کلاس زموږ سره و ایکس او بل کلاس زی. وګوره ته دې یو لاین په ترو باندې موږ څه وکړو، موږ دا څلور وړه کلاسز چې کوم دی کلاس ا کلاس بی کلاس ایکس کلاس زی، دا څلور وړه کلاسز موږ د کلاس سی ته ور واچوو او دا کلاس سی به اوس نو ایبلی چې دا ټول چې څومره هغه دی هغه څه کې هغه دا ایکسس کې سیمپل بل ته موږ بریکټ فلګو د سی کلاس چې کوم باډي دا هغه سره سٹارټ شي. پبلیکلی به زه ډایرکټ څه وکړم publicly. Okay, let's suppose public. Okay, public بس داسې کار وکړم بچې د لوی شه چې سیمپل دا امپلای دا ډیټیل وغیره دي. نو زه به سیمپل دلته یو فنکشن والم چې دا فنکشن به سیمپل زموږ څه greeting. صحیح ده greeting د greeting په نیم باندې let's suppose ما یو فنکشن واغستو greeting. صحیح ده آداب چې ورته وایي آداب. اوکې په دې کې بل څه دې کار به هم سره سیمپل دی چې دا موږ ته سی آوټ کړي چې هاي ام آر هاي مسټر هوم سیمپل بل ته موږ ولیکو نیم. صحیح ده کوم نیم دی زموږ سره کوم نیم زموږ سره ډیټا ممبر دی نیم به موږ دلته ولیکو هاي ان پلانا. صحیح ده اوکې بس سیمپل دا د دې کې زموږ سره دا ممبر فنکشن ګریټینګ او دې کار دار به سیک موږ سیمپل دا ممبر فنکشن واغستو چې هغه زموږ سره دا ګریټینګ چې کوم دی آداب دا زموږ سره سیمپل هغه شو کوي یا که بس اوکې که داسې نه موږ به داسې هم کولی شو چې بچې د لوی شه دا داسې ختم کړو او دلته داسې اینډ اف لاین ولګو ساري په دې په ځای داسې کار وکړو چې اینډ اف لاین پوټ کړو. صحیح ده اینډ اف لاین او دلته په دې ځای کې داسې سټریک چې کوم دی یا فوټ کړو لایک داسې ولیکو چې یاره employee details. صحیح ده details employee details and here I am just putting some star-X like that and now just copy this control C and here control V او که چېرته دا په capital letters کې ولیکو چې نور به هم ښه شي لکه مطلب داسې موږ ولیکو چې employee details. صحیح ده employee details just like that دا مو ولیکل د دې کار ګریټینګ زموږ سره دا سیمپل زموږ سره دا میسج شو کې. صحیح ده اوس زه داسې کار کوم بچې د دوی ښه زه رالم مین فنکشن ته په مین فنکشن کې زه څه کوم اول ځل د سی زموږ سره چې کوم کلاس دی. صحیح ده دا زه داسې لږ زوم آوټ کوم ته دې که تاسو زه داسې لږ دغه کوم ښه د سی کلاس لپاره څه کوم د سی کلاس لپاره ګوره دلته موږ سره سی کلاس لپاره زه آبجیکټ کریټ کوم ایج د سی کلاس لپاره سیمپل ما آبجیکټ کریټ کو. صحیح ده اوس د دې آبجیکټ په ترو باندې زه څه کولی شم زه دغه ټول لږ ور د آبجیکټ ما سی کلاس لپاره ډیکلیئر کوم مطلب په انهریټنس کنسپټ نه علاوه زموږ سره دا خبره وه چې یاره آبجیکټ چې موږ د کوم کلاس لپاره ډیکلیئر کړو هغه آبجیکټ بیا سیمپل هم د هغه کلاس چې کوم ممبرز دی هغه اکسس کولی شي خو نه چونکې موږ دغه څلورونه کلاسز څه کړي دي دغه سی کلاس انهریټ کړي دي خپل ځان ته نو اوس به موږ دغه ټول کلاسز چې کوم ممبرز دی هغه مطلب ممبر فنکشن دی هغه موږ د ایج آبجیکټ په ترو ډیکلیئر ساري اکسس کولی شو ځکه چې دا ایج آبجیکټ زموږ سره د سی کلاس دی او سی کلاس الریډي دغه ټول سره تعلق دی. صحیح ده نو سیمپل زه داسې کار کوم چې ایج ډاټ سو کلاس مول کال کوم ګریټینګ. صحیح ده ګریټینګ خو نو په کار بس سیمپل دلته موږ دا ډیزاینینګ کو. صحیح ده اسی دا نیم اس چینج کو. صحیح ده ډیزاینینګ ING ډیزاینینګ. صحیح ده سیمپل دلته ما ډیزاینینګ کو سیمپل به دا ځل سی کاپی کما کنټرول سی اینڈ هیر جست کنټرول وی. اوکې ها دا ما سیمپل داسې وکړم ګوره که زه کوز دا پروګرام زه رن کړم لیټس سپوز آی ام جست رنینګ د پروګرام هلته موږ ولیکو ML ملټیپل انهریټنس. صحیح ده انهریټنس او دا زه رن کړم سیمپل موږ دغه یو امپلای والا ډیټیل میسج شو شي. اوکې هلته موږ پکې درې هغه اچیل دي. صحیح ده نو دې نه به یو درې کړو دنیا به یې کړو ناو جست رن د پروګرام. اوکې هیر as well any error. Let's do this. Already compiled. Why this isn't working? Okay. Error expected class name before token. Okay, class name. Class name was X and Z. Let me check it. Class name here class X. Okay, so that class X one capital small غسنده هم په capital letters کې ولې داسې. صحیح ده دا کلاس زی زموږ سره برابر دی او دلته موږ ګوره دا زموږ سره کیس سنسټیو لینګویج اینډ دیټس وای دلته موږ کلاس زی دا زی موږ په کیپټل لیکل او زموږ سره په سمال لیټرز کوم دیټس وای هغه موږ ته راغی چې یاره دا کلاس زی چې ساري کلاس ایکس چې کوم زموږ سره
undefined دی مطلب defined نه دی دا compile یار what's doing okay now just okay sure compiling ها ګورئ تاسو کته چې موږ ته سمپل یو میسج شو چې یار امپلای ډیټیلز تاسو کته چې امپلای ډیټیلز دا زموږ سره زموږ چې کوم د سی کلاس کوم یو ممبر فنکشن او ډیزاینینګ هغه زموږ سره سمپل څه شو هغه موږ ران شو ایگزیکیوټ شو د دې نه بعد زه څه کار وکم چې د ویشه چې aj ډاټ انپوټ اف a input اف a صحیح ده د a کلاس زموږ سره کوم انپوټ دغه ما څه او خو یار د A کلاس چې کوم انپوټ دی هغه موږ دا سیکشن تاسو دا چې زوم کوم د A کلاس چې کوم انپوټ دی هغه ما کال کو صحیح ده هغه فنکشن ما کال کو چې په ایگزام سره سمپل شیر ایگزام سره د امپلای نیم دی او ایډرس دی صحیح ده بیا سمپل دا لاین چې داسې کاپی کوم here I am doing this copy just control C control V control V control V دا ډیزاینینګ والا دا به بیا وروسته موږ دنیا کو دا موږ په آوټپوټ کې نه پکاره دي نو انپوټ اپ بی کلاس شو انپوټ اپ ایکس کلاس شو او انپوټ اپ زی کلاس شو صحیح دا ټول ما څه کړل دا ما کار کړل د ایج آبجیکټ په تھرو باندې اوس سمپل به دا ټول څه کوم یا دا ټول کنه جو جست لایک دیٹ اوکے یا دا ټول هم صحیح دی خو بیا سمپل دا یو لاین چې تاسو کټ کوم کنټرول سی انپوټ په ټول تم ګورئ چې بیا سمپل موږ آوټپوټ د A کلاس او دلته موږ کو شو مطلب بیا به شو موږ فنکشن موږ کال کوو چې کوم ریزلټ واه شو صحیح ده دا سی به simple دا control C and here I am doing control V okay like that new line and just doing control V ها د A class به موږ چې کوم هغه به شو کو د B class C sorry X نه X and Z صحیح ده and Z او دلته دا کوم greetings چې کوم دي کنه دا ایجا ډیزاین دا کنټرول C کوم دلته دا به موږ دلته فوټ کو یو بدلته فوټ کو بل لاست کې ضرورت نشته صحیح ده لاست کې سمپل موږ سی اوټ کو داسي چې کوم دی هغه لایک دی اوکې او تاسو اند اف لاین ور سره چوي نو خبره ده بده خبره نه ده صحیح ده خو بده خبره اله چې کله تاسو ما پښن ولیکي که زما پښن ولیکل نو بیا بالکل دا بده خبره ده صحیح ده به د سن نه مانی تورګولې نه مانی صحیح ده خانو بچی د دې شاده زموږ سره اوکې شو کمپلیټلی ګور کړمګه انپوټ एक کال کو زموږ سره د انپوټ کم ګوره انپوټ اپ ان پلیز انټر د امپلای نیم او ایډرس موږ هغه انټر کو بیا چې کله موږ ګوره بل لیکل دی انپوټ بی مطلب د بی چې کوم ممبر فنکشن د بی کلاس چې کوم سره ممبر فنکشن د انپوټ بی صحیح د انپوټ بی په تور باندې موږ د سیلری او آی ډی کو بیا زموږ سره د ایکس انپوټ په تور باندې موږ سو کو انپوټ ایکس په تور باندې موږ د ایج انټر کو او د انپوټ زی په تور باندې موږ د پوزیشن انټر کو سمپل دا بیا څه موږ څه کړی دا بیا موږ دا سی اوټ کړی د ا د بی د سی او د ایکس او ټول صحیح ده نو let me run the program okay here it's error okay what is this error v input v is private with that context صحیح دا زم سره په b class کې کوم دی دا private دی نو let's check has it right yes absolutely it's completely right yes دا زم سره public element سره introduce کو صحیح ده let me run the program again so let's check where is there okay زم program run شو program زموږ رن شو خو رن صحیح نه شو let's check what's the error first of all let me minimize this all already compiled بیا ویسی out was not declared in this scope so let me just موږ سره دا هم را سره نه مني چې نه مني څه مسله نشته موږ ورسره موږ پیدا ومنو په زوره یې ومنو صحیح ده زموږ پروګرام بالکل هغه رن شو نو موږ ته ګوره راغی چې یاره انټر د پلیز انټر نیم اف د امپلای لیټ سپوز د امپلای نیم زموږ سره دی محمد امیر صحیح دا زموږ سره ګوره ملټیپل انهریټنس دی لیټ می رن د پروګرام اگین یار واټ آی ایم ډوینګ اوکې پروګرام محمد امیر چې کوم دی پلیز انټر د نیم اف د امپلای نیم صحیح لیټ سپوز د امپلای نیم زموږ سره شو یا زموږ سره شو محمد امیر صحیح ده امیر کې به دا بل ای به ریموف کو let's do this okay دا غینه بعد به سمپل مونږ څه کو دا به انټر کو بیا زم سره انټر د ایډرس اف د امپلای لیټس سپوز شو دیر لویر صحیح ده دیر لویر دا غینه بعد زم سره شو امپلای سیلری صحیح ده لیټس سپوز دا زم سره شو د امپلای سیلری صحیح ده دا غینه بعد زم سره د امپلای آی ډی لیټس سپوز امپلای آی ډی زم سره شو 13579 اوکې دا سپوز زم سره د آی ډی شو په ارګنایزیشن کې هر امپلای خپل یو یونیک آی ډی صحیح ده بل زم سره شو د امپلای ایج لیټس سپوز 21 د ایج دی او بل زم سره امپلای پوزیشن لیټس سپوز منیجر صحیح ده منیجر ګوره دا موږ سمپل د امپلای ډیټیلز څخه لغه پټ لچاره پک د امپلای نیم دی
پای کې د امپلای اډرس دی، پای کې دغه سیلري ده، دغه آی ډي ده، دغه ایج دی او دغه پوزیشن دی په ارګنایزیشن کې. چې کله موږ انټر دباو کوو نو ګور تاسو کتای شئ دلته سره دا میسج شو چې د امپلای ډیټیل، د امپلای ډیټیل زموږ سره ښه راغی، د امپلای نیم راغی، دغه چې کوم دی ګوره وایي د نیم اف د امپلای از محمد امیر، د ایډرس اف د امپلای از د ایډرس اف د امپلای چې کوم ایډرس دی نو هغه ډېر لوړ نه دی صحیح، دا دغه ایډرس دی. د سیلري اف د امپلای چې کوم سیلري دی نو هغه 5 لیک ده، دغه چې کوم آی ډي ده هغه زموږ سره 13579 ده، دغه چې کوم ایج دی 21 دی، دغه کوم پوزیشن دی دا زموږ سره سره راغی، د امپلای هغه ډیټیلز راغی. او دا هڅه موږ دا کار موږ وکړو د ملټیپل انهریټنس په تھرو باندې. صحیح، امید لرم چې لیکچر تاسو ډېر زیات خوښ شوی. په دې کې موږ خبره وکړه د ملټیپل انهریټنس چې how we can derive a new class from the existing poor classes. صحیح ده، یا poor یا so on. صحیح، تاسو کومه کلاس کوئ هغه ستاسو خپله خوښه ده. امید لرم چې لیکچر مو ډېر خوښ شوی. دا زموږ سره دغه پروګرام دی، صحیح ده، تاسو ورته لږ داسې په ښکاره سترګو وګورئ. دا زموږ سره دغه پروګرام دی. دا امید لرم چې تاسو خوښ شوی. ټایم راکولو جهان مننه. د لوی الله په امان. السلام علیکم. جست الله په امان.